کوئ د ساحل شاوخوا ولټوئ را وګرځه پوله دلم در پل می پیدا کن
شاته ځه زر کوه زر کوه وایم بیړه وکړه زر کوه نو لالا کیلډر ته ډوډۍ ورکې نو بیا کاپیټالسته تا سره خو تل د خېټې غم وي دعا کوه چې وهل ورنکي وهل لالا جانا هیڅ مې ډوډۍ نه ده خوړلې دې لپاره یوه ټوټه ډوډۍ راکئ زه ورک شه وروره ولې په غوسه کېږې ما څه نه دي ویلي یوازې مې ویل چې وږی یم ومې ویل ورک شه کم عقله یلدره لږې زاروي ښه ورته وکړه که نه چې هغوی در باندې زړه وسوځوي ساده ګوله یو کار هم نشي کولی هڅه وکړه نو لالا جانا ډېر وږی شوی یم وای ورک شه لعنتیانو اوس به زه در وښه یمه ډوډۍ نه راکوئ یوه ټوټه ډوډۍ نه راکوئ لوده ودرېږه څه خبره ده زه نه پوهېږم زه ورځم چې ویې ګورم ودرېږه لوده ودرېږه لوده ودرېږه چیرې دښتې ها غږ یې ونه باسي چوپ شه رافي چېرته دی سمه ده موږ ورواله مخکې شه خوشي نه کې غار غره ته نه رسېږي خو موږ رفي ته ورسېدو تاسو نو څوک یې غوښتل مې چې د پېژندګلوۍ لپاره مو یوه شپه دواړه سره په کراره کښېنو او خبرې وکړو خو څه وشول احمقه زړه مې ما ته دوکه نشي راکولی پورته شه لالا دا سړی خو مړ کېږي دا د زړه ناروغۍ لري دا بدبختان کله چې د خلکو حقونه خوري هغه وخت زړونه ښه درزېږي همداسې نه ده لعنت دې په تاسو وي چاته نه هر څنګه چې کوې دا په اوښ راوله ورېندارې ښکلې که قاتلانو زما خاوند مو راته مړ که ګوره مېرمنې که دې خاوند در باندې ډېر ګران دی نو ته هم ورسره لیکم
راته زیان مه رسوئ. هر څه چې غواړې درکوم یې. دې ته وګوره، ولې به تا ته زیان ورسوو؟ موږ خو دومره بد نه یو. له هر څه نه دې مطلب څه دی؟ ته غواړې چې موږ سره مرسته وکړې؟ تاسو ارامه اوسئ. زه ورځم چې هغوی ته ډاډ ورکړم. چاته نه ته مور سره لاړ شه. مهرباني موږ ښه ته ووایل، لاس د خبرو سره دې سمه ده. سبا ته راشئ او ښیښې واچوئ. د دې لپاره چې د خوب کوټه مې اوس بنده کړې ده. او رفیم ډېر ستړی دی، ورته ووایه چې اوس دې رانشي. ښه شپه. ورځه. چاته نه په دې اړه څه وایې؟ لاله ستاسو انقلابي زړه یوې مېرمنې ته هم چل ورکولی شي. غلی شه بیا ده به. وایم کله چې له خوب نه راپاڅېدم نو رفیم مړ شوی و. هغه باندې د زړه حمله راغلې وه. ښه نو اوس تاسو څه وایې؟ چې له رفیع نه تاسو څه غواړئ؟ که غواړئ زه به هغه کار درته وکړم. خیرات خو به وي په دې ناوخته د شپې کې. زویا او زویا، د خدای نه ډېر شکر، سرمنه شکر چې بېرته راغلې. له تا نه ډېر شکر کوم لویه خدایه، ډېر شکر کوم، ډېر شکر کوم. زویا ته ښه یې؟ ښه یم پلاره، ښه یم. زویا وږی شوی یې؟ زویا زر به درته یو څه تیار کړم، ووایه وږی شوی یې؟ مېرمنې دا خوارکی ستړی دی. زه باید لاړ شم. مورې زرکوه جامې مې راوړه. سمه ده زویا، سمه ده، راوړم یې. څوک ژوندي دی پلاره؟ ایران مو له لاسه ورکړه، همداسې نوزاد او پرموز به هم له لاسه ورکړه. نور موږ ټول ښه یو. بله، تاسو چیرته یای؟ د پولاد علمدار د کور مخې ته ولاړ یو. هغوی څه کوي؟ څراغونه یې ګل دي. دننه ورشو وګورو. سمه ده ښاغلیه، پوه شوو. څه وکړو؟ صبر به وکړو. که پولاد علمدار راغی، هغه به له پلار او مور سره یو ځای ووژني. ماته یوه کلمه خبره دې ونه کړه. ته غواړې چې زه لاړه شم؟ هو،
نو زه ځم ویده کېږم. نه داسې نه. زه پوه نه شوم. غواړم د تل لپاره لاړه شې. مامتي له ما سره واضح وغږیږه. موږ باید دا خبره پای ته ورسوو. ته مړه نه شوې او زه له مرګ نه خلاص شوم. تر څو چې ژوندي وړي کمونه پرې کېږي نو خبرې چې یو بل نه بیل شو. نه غواړې چې زه دې په ژوند کې اوسم مامتي؟ داسې یو خوږ ژوند خو لرم. زه د خپل ژوند لپاره سرګردان او حیران یم. ستا لپاره زه څه وکړم؟ د پولاد له امله که نه؟ په خوب کې راغلی و ویل چې له هغې جلۍ نه بیل شه. نو د بیلوت له امله؟ سمه ده مامتي، دا د آخري خبره ده. زه له تا سره مینه لرم خو له تا سره نشم اوسېدی. له ما نه لرې اوسه. ما په خپل ژوند کې له ډېرو انسانانو سره مینه کړې خو له ځان سره مینه دې ساتلې. ته هم له ما نه لرې اوسه او زه به هم لرې لاړ شم. همداسې به یو بل سره مینه ولرو. ته د مینې ته ډېر ساده فکر کوې مامتي، خو ډېر به پښېمانه شي. ډېر. که مې اوس وژلی وي هېڅ به خبر شوی نه وي مامتي. رایسا رایسا ته خو به ښې رایسا. زه ښه یم مامتي. او ته؟ خپله خو راته ګورې اوس هم ښه یم رایسا. ته چې نوی ژوند راته ستونزمن و هره ورځ به راته د تورو شپو په څېر وه. زما لپاره عبدالحی چېرته ده؟ پوښتنه یې مه کوه. هغه مرګ دی رئیسه. څو ورځې کېږي چې را پیدا شو. ستا ټول یادښتونه یې اخیستي او وتښتېده. ډېر ښه. تا خپله چېرته وې رئیسه؟ چېرته یې وړی بې؟ نه پوهېږم مامتي، خو پیدا کوم یې چې زه چېرته وړل شوی وم. ارحان څنګه دی؟ خبر نه یې رئیسه. خبر یم مامتي. هغه خوارکی ډېر هڅه کوي چې موږ ځان باندې پوه نه کړي خو بیا هم نه کېږي. خو مامتي د دې هر څه غچ به ورنه اخلي. څنګه یې چې زما ملګري ووژل مامتي؟
زه به هغوی له دوی نه بدتره ووژنم. څه امر کوي ښاغلیه؟ ځان مه ستړی کوئ. هغه باید هیر کو. پولاد علمدار و زموږ له لاسه وتښتېده. له دې نه دې وروسته اسکندر کبیر پرېکړه وکړي. ماما ډېر ښایسته شوی هلک. ژوندی اوسې. په دې باندې مې چې ډېر ویښتان کم کړو. له اوږده ویښتانو سره ښه نه ښکارېدې زویه چې غواړې زما غونته شې. ته رښتیا وایې وروره، موږ دولتي مامورین یو، باید ویښتان اوږده نه کړو. اسنه هم درته انګور نه نیول خوره یې ښه شو چې کم دې کړه. داسې ستونزې خو نشته، کوم بله خبره ده؟